زما یو ټیکټاکر لکه فالوور دی او هغه ما ډېر وخت نه فالو کوي که نه او ما ته به یې مخکې نه ډي ام کولو ما ورته ویل صحیح ده هغه لږ د ما ته ویل سسټر زما یو تا سره خبره ده ما یې وکړه پیغام څه رسول غواړي پوښتنو دپاره مې هم صحیح ده نوم یې اخیستو نه انکار کړ دی خو بس صحیح ده هغه وی زه د کویټ اوسېدلو والا یم زما تقریبا 2 خویندې دي اته او 2 میرونه دي او زه د کویټ یم زه تقریبا 5-6 کال وم زموږ تربوران تره زامن رشته دارانو کې جګړه راغله زما پلار یې ووژلو وی ما زه دغه په زما مور چې دا خلکو کره کارونه کولو ځوان لوی کو لکه سان کامیاب کو زه مشر ورور یم ټولو کې ویم صحیح وی زه چې کله 18 کالو شوم ما سبق څه په مشکلاتو وویل او زه بیا لاړم بهر ملک ته هغلته ما تقریبا مزدوریانې کولې او ما خپل ټولې خویندې واده کړه او ورونو لپاره مې کاروبارونه ودرول او اخر کې ما ځان کامیاب کړ زه واده شوم زما تقریبا اوس 5 لوڼه دي او زما عمر چې دی 30 کاله دی 30 کال به سټارټ شي نو ما دونه محنت وکړو ځان مزدورۍ کې وویشتلو او ما ټولې پیسې چې زما اکاونټ کې تقریبا 3-4 لاک روپۍ راتلې منتلی سیلري چې یاد دی هغه به راتله ما خپلانو له لیږله خپل مور پلار له مور له به مې لیږله چې وروڼو له به مې لیږله چې ځان نه دي څه جوړ کړي اخر کې زه رالم بس دونه عمر ما ځان له مزدوري وکړه ځان مې وکړلو نو څه فایده خو ونه کړله اوس خو زه لاړ شم زما وروڼو هم ځان نه باد کړه زما خویندې هم واده شوي دي زه چې پاکستان ته رالم نو ما سره دا سین شو زما وروڼو چې کوم جایداد هغه خپل په نوم کړی دی او ما لکه نه پرېږدي او زما اوس داسې حالات روان دي ما دونه مزدوري وکړه هر څه مې وکړه هغه مور ما نه منکر شوه او زه یې کور نه وښکلم اوس چې زما بچي دي هغه په کرایه کور کې اوسي او ښځې ترې له مرور شوې ده خپل مور پلار کرده لکه اوس مور پلار کرده او زه کراچۍ کې مزدوري کوم زه پښتنو وروڼو خویندو ته دغه وروڼو ته ویل غواړم چې کوم چې پردیسیان دي خیر د تاسو خپل سیلري اخلئ څه مسله نه کوي خو لږ ځان سره سیو ساتئ بد حالات لپاره بد وخت کې تا سره هیڅوک ودرېدلو والا نه دی اوس هغه کس دی ځان له مزدوري کوي جای الله په امان